دا ورو سوال کړی دی وایي زه د امام سره ولاړ وم په مانځه باندې دویم رکعت ته چې ورسېدو امام دریم رکعت ته پاڅېدو نو دا لنډه قاعده ته هېره شوه امام ودرېدو او بیا کېنناست دې لنډې قاعدې ته دریم رکعت یې پوره کړو او ما ورته انتظار کوو زه نه یم پاڅېدلی وایي ورسېدي به دې سوال که نه مقتدي ناست دی امام پاڅېدو او پکې دریم رکعت وموږو دی ناست دی بیا چې امام د سجدې له راغی د دریم رکعت د سجدې له نو زه ورسره بیا شریک شو نو چې کله امام سلام وګرځو نو بیا زه پاڅېدم څلورم رکعت مې ځان له وکړو نو زما دا کار صحیح دی او که نه جواب دا د ورور خپل اجتهاد دی او دا یې نوي مسله راویستې ده په غلطه دی دا طریقه غلطه ده ګوره په مقتدي باندې خو دا واجب دی چې دی به تابعداري د چا کوي تابعداري د امام انس بن مالک مشهور حدیث ته موږ بار بار ویلی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي انما جعل الامام لیؤتم به امام د څه دپاره دی چې تابعداري وشي هم دقه شان واقعه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې راغلی ده او دا حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله ابن بحین رضی الله عنه هغه وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کوو دوه رکعت یې وکړو ثم قام بیا د دوه رکعتو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشهد هیر شو پاسېد دریم رکعت ته پاسېد فقام الناس معه خلک ورسره هم پاسېدو بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام ګرځو بیا دوه سجدې وکړې سجده سهو نو دلته یو مسله خو دا یې د ساتئ دا ډېرو ملګرو ته نه ده معلومه چې کله تا نه دا لنډه قاعده هېره شوه او پاسېدې نو بیا واپس راتله حرام دي واپس به بیا نه راځي الا دا که ته په لاره کې لکه یو سړی پاسي لګیا دی او رایت شو ته چې دا خو لنډه قاعده رانه هېره شو بس بیا کښېنه خو که یو سړی ودرېدو بیا خبره ختمه بیا به نه راځي واپس یو امام ودرېدو ما یو پیر یو جومات کې لمونځ کوو ډېره مخکینۍ خبره ده ډېره مخکینۍ نو یو جومات کې به لمونځ کوو دا لنډه قاعده رانه هېره شو بس پاسېدم ودرېدم چې ودرېدم خلکو سبحان الله وایي ما ته ذهن کوي چې لنډه قاعده رانه هېره شو اوس خو واپس کېدی نه شي او یو سړی نښتی دی سوډانی و او سبحان الله سبحان الله سبحان الله مانځه نه بعد ورته ما دا وایي ته دې مسلې نه خبرې وایي موږ تا ته سبحان الله وایو ته کښېنې نه نو ما ته د مسلې نه یې خبر جاهلي مسله دا ده چې کله د لنډه قاعده نه هېره شو او دریم رکعت ته پاسېدې نیغ ودرېدې حدیثونو کې دا دي بیا به واپس نه راځي نو صحابه کرام پاسې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او مونځ یې د هغه سره پوره کړو نو دا اولنی تشهد چې دی دا واجب دی دا چې پاتې شي نو سجده سهو چې دی وکړو نو بس دغه کمی پوره شو لکه یو خو په منځه کې داسې عملي رکن به لازم کې خو دا خو رکن نه دی دې ته واجب ویلی کېږي دا مسلې موږ په نورو درسونو کې تفصیلا ذکر کړي دي نو چې کله د یو امام نه لنډه قاعده پاتې شوه او دی پاسېدو ته ورته سبحان الله ووایه نو که دی د ودرېدو نه مخکې پوه شو نو پکار دی چې کښېني واپس خو که دی ودرېدو نو بیا به واپس نه راځي مقتدیان به ورسره هم پاسي او په آخره کې به سجده سهو کوي نو دې ځای کې ورور دا کار غلط دی که صحیح دی غلط ها بعض حالاتو کې داسې به کوې لکه څنګه لکه اوس د سحر لمونځ دی د سحر په منځه باندې خلک ولاړ دي د سحر لمونځ څو رکعته دی دوه امام پاسېدو درېمې ته امام پاسېدو درېم رکعت خلکو ته سبحان الله ووایي خو امام ولاړ دی دې ټیم کې به ته نه پاسې ته به ناسې ولې ځکه چې دا خو منځه کې زیاتی دی امام که خطا دی خو خطا شوی دی نو ته خو قصدن عمدن بیا زیاتی کوې که ته خو خبرې که نه او قصدن عمدن په مونځ کې زیاتی کول دا مونځ فاسدېږي ورسېدې په دې باندې که نه یا داسې ووایه زه بل مثال به در درکړم لکه یو امام دی هغه د ماسپښین لمونځ 3 رکعته وکړو سلام وګرځو خلکو ته سبحان الله وایي چې لکه درېم رکعت کې سلام وګرځو خو هغه چاته ونه کتو نو په دې ټیم کې به مقتدي خپل څلورم رکعت پوره کوي دا نه چې زه د امام تابعداري کوم زه هم سلام وګرځو نه مقتدي به څه ته پاسي څلورم رکعت ځکه چې ورته خو پته ده
نو بعضو حالاتو کې داسې کیدی شي چې سړی د امام خلاف ورزي که وکړي بلکې بعضو ځایونو کې لازم ده خلاف ورزي به کې خو دې رور چې د کم خلاف ورزي کړې ده نو دا د غلطه طریقه کړې ده د دې مسلې نه دی خبر والله اعلم